د ژوند مقصد د موږ تاسې انساني د ژوند مقصد آیا موږ تاسې انسانان د ژوند یو لوی مقصد لرو؟ اکثره وخت کله چې د ژوند د مقصد په ادرس باندې په هکله باندې خبرې وسي یا سوال وسي، نو انساني ذهن هغه هدفونو ته، هغه مقصدونو ته چې د انسان د حدود د چارچوکاټ په منځ کې هغې خواته ځي، هغه شیانو ته ځي چې انسان د ژوند په منځ کې لاسته راوړلی سي، لکه اشیا، کوم دنیایي موقف، فامیل، اولاد یا کوم شهرت یا نوم. خو آیا موږ کوم کائناتي، کوم عمومي د ژوند مقصد لرو؟ د دې لپاره 4 شرایط یا 4 خصلتونو ته توجه ضروری ده. لومړی، هغه مقصد باید د ټولو انسانانو عمومي یو مقصد وي. دوهم، هغه مقصد باید لاسته راوړنه یې، نتیجه یې بعد له دې ژوندون نه وي. دریم، هغه مقصد باید چې د انسان لخوا نه انسان ته ټاکل سوی نه وي. او څلورم، هغه مقصد باید چې له هغه ټولو هدفونو نه، مقصدونو نه، لاسته راوړنو نه چې په دنیا کې کېږي، له هغه نه لوی او ستر وي. السلام علیکم ورحمت الله.